سلامونه، زه محمود سعید یم د هندبوک جرمني له پاڼې ستاسو په خدمت کې یم. لکه څنګه چې پوهیږئ په دې وروستیو کې د انفلاسیون له کبله په جرمني کې ګراني رامنځته شوې ده او ځینې کسان نشي کولای د خپل ژوند لګښتونه پوره کړي. له همدې کبله نن د داسې فرصتونو په اړه معلومات درکوم چې کولای شئ په مرسته یې وړیا خواړه، د کور وسایل او یا جامې ترلاسه کړئ. لومړی د خوړو په اړه. د جرمني په اکثرو ښارونو کې د ټافل په نوم ټولنیزې مغازې شته چې خلکو ته وړیا خواړه ورکوي. د مغازو ته د خوړو د نورو پلورنځیو له لوري خواړه ډالۍ کیږي او هغوی بیا نورو خلکو ته هغه چې اړتیا لري هغوی ته ورکوي. کولای شئ له دوی سره ځان ثبت کړئ، هغه اسناد ورته وښیئ چې ستاسو عاید کم دی. بیا په منظم ډول هره اونۍ له دوی څخه د خپل اړتیا وړ خواړه ترلاسه کولای شئ. په ګوګل کې TAFAL ولیکئ او په خپله سیمه کې د دې مغازو یوه څنګه ومومئ. د دې ترڅنګ د کور د وسایلو لپاره هم د سوسیال کاف هاوس په نوم مغازې شته یا پلورنځي شته چې کولای شئ له هغو سره هم اړیکه ونیسئ یا خپله ورشئ لیدنه ورڅخه وکړئ او هلته مو چې څه په کار وي واخلئ. دې مغازو ته هم خلک د خپل کور اضافي وسایل ډالۍ کوي او دوی بیا په ډیره ارزانه بیه پلوري. همداشان د جرمني په اکثرو ښارونو کې د فلومارک په نوم د اونیزو بازارونو یوه سلسله شته چې هغه جوړیږي. په هغې کې هم کولای شئ د اړتیا وړ توکي ومومئ او ویې پیرئ. په ګوګل کې پلټلی شئ چې ستاسو په سیمه کې فلومارک په کومه سیمه کې دی او په کومه ورځ جوړیږي. هغلته د سیمې خلک راځي او ډیر شیان په ارزانه بیه پلوري. همداشان د جامو لپاره د کلایده کمه په نوم ځینې پلورنځي شته چې ډیر ښه کوالټي کالي ممکن په ارزانه بیه پکې ومومئ. د دې ترڅنګ ځینې آنلاین ویب سایټونه شته د بیلګې په ډول eBay کلاینانسایګن. هلته هم ډیر شیان په وړیا توګه پیدا کولای شئ. هغلته ځینې خلک د څوفرشینکن په نوم یو توری ورسره زیاتوي او دا په دې معنا دی چې دا شی وړیا ورکوي. کولای شئ دا توری هغلته سرچ کړئ او هر شی مو چې په کار وي د هغې په اساس فلټر کړئ او دا توکي مو چې په کار وي له دوی څخه واخلئ. بیا هم د نورو معلوماتو لپاره له موږ سره اوسئ. ډیره مننه، تر بیا ښه وخت.